السلام علیکم جی ناصر جمال یم تاسو سره چینل پته ده او بهرحال پښتو ټي وي ته خوش آمدید وایم زه تاسو ته سوات کې دلته کوټه یو علاقه ده هغې کې موږ راغلي یو ډېر مشهور عالم دی مولانا فرمان الله صاحب مې چې د دې تاسو سره ضرور ذکر وکړو دلته ویلو کې خو ما نور دغه ورکړی دی ویډیو او د دې ځای دا مشهور عالم چې کوم دی نو مایل چې د دې ملاقات زه تاسو سره وکړم او یو اهم ایشو باندې هم زه دا خبره دې سره ډسکس کوم چې یاره دا خبره مطلب تاسو مخې ته راشي نو مولانا صاحب زمونږ معاشره کې تاسو ته پته ده چې مسایل خو ډېر زیات دي ډېر زیات کافي مسایل دي او د ګناهونو لارې ډېرې زیاتې دي و بعضې ګناهونو لارې داسې دي چې هغه څه وایم که هغه شیطان نه مرضي هغه چې کوم لارې مونږ پکې پیدا کړي دي که نه جي نو ما زه چونکې سوشل میډیا سره تعلق ساتم نو زه به سوشل میډیا باره کې تاسو نه پیله یو تپوس وکړم چې دا بعضې خبر داسې وي چې لکه هغه مثال په طور نیم خبر کې دغه خبر هغه کشش زیات شي کتو ولا زیات شي نو مونږ هغه نیم خبر ورکو یا د درو خبر ورکو او ایډیټینګ وکړو په ویډیو کې یا په تصویر کې ایډیټینګ وکړو او خپل خبر له اهمیت ورکولو دپاره چې کوم دی هغه خبر مونږ دروغ وکړو نو د دې خبرې باره کې تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم لکه څنګه چې دې ملګري سوال وکړو د دې خبرې متعلق چې یاره یو درو خبره چې دی دا په دې سوشل میډیا باندې چې دی هغه د هغې افشا کول دا خورول نشو اشاعت کول یا دارنګې د هغې خبرې د مشهورتیا دپاره چې دی د پاسه نور چې دی هغه صدقه په هغې باندې ورکول چې یاره حقیقت یې هغه شانتي دی نو په دې کې چې دی دا هسې یو اسلامي طور چې دی هغه شریعتي طور هم دا خبره چې دی دا ټیک نه ده او دویم نمبر دا چې اخلاقي طور هم دا جرم دی بعضې ګناهونه داسې دي چې هغې ته قرآن پاک کې هم یا د شریعت په اصطلاح کې فحشا وي او بعض ګناهونه داسې دي چې هغه منکر دي نو فحشا دا هم ګناه دی او منکر چې دی دا هم ګناه دی خو لیکن په دې دواړو کې فرق دا دی چې منکر هغه ګناه ته وایي چې هغه صرف از روی شریعت منې شریعت د هغې نه منه فرمایلي باقي عقل چې دی هغه په هغې کې راشي یا رانشي چې یاره دا ګناه دی یا دا رنګي نه دی یو فحشا ده فحشا چې دی هغه ښکاره ګناه هغه ګناه چې از روی شریعت او از روی عقل دواړه چې دی هغه یو جرمي او ګناهي نو په هغې کې یو دروغ پیلا وهل او دارنګې دروغونه چې دی هغه ګویا کې یو هوا ورکول او په خلکو کې مشهورول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع چې د انسان د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي ده چې دی هر هغه خبره بیان کی کومه چې دی اوري بس چې کومه یې واورېده نور چې دی اخوا حقیقت ورته نه دی معلوم او دارنګې چې دی هغه ګواهان یې نشته خو بس اورېدلي دي او فورا چې دی هغه بیا خورئ نو فرمایي چې د دې انسان د دروغجن کېدو دپاره دا خبره چې دی دا کافي ده نو یو خو دا ده دویم نمبر دا یاد ولرئ مونږ دا وایو که نه چې د مثال په طور باندې فیسبوک باندې یو خبره چې دی هغه مونږ دغه کړه د هغې مونږ اشاعت وکړو یا دارنګې وټسپ باندې او هغه مونږ چې دی هغه د خپل دغه نه د مثال په طور باندې مونږ ډیلیټ کړه خو دا ډیلیټ نه ده بلکې دا چې دی تا خوره کړه نو کم از کم دومره ده چې په زرګو خلکو هم دا وکته او دویم نمبر ده چې څومره کسانو دا وکتله او څومره یې ګوري او دا چې دی دا دروغ دي نو هغه څومره چې د دې مخې ته نشو اشاعت کیږي نو تمام په تمامو ګناه به هغه کس ته میلاویږي چا چې یا دا جوړه کړې ده یا دارنګې چې دی هغه دا د دې اشاعت کړی دی او دا یې خوره کړې ده نو براه کرم پکار دا دی چې مونږ که مثلا استعمالو هم فیسبوک یا وټسپ یا دارنګې دا څیزونه استعمالو یا دغه شان دی دا سوشل میډیا نو د دې خبرو انتهایی احتیاط چې دی دا په دې کې پکار دی او چې څنګه چې دا د تبلیغ کار دی که نه جي بلکل هغې خو لکه نیکې طرف ته رابلل دي بلکل نو که یو سړی بدې ته رابلي نو دا خو بس د هغه ځان د هغه کتاب کولاو کړو که نه بلکل کتاب کولاو بلکل دویمه مولوي صاحب دا چې کوم زمونږ لکه نن سبا تاسو کتلي دي هلکان جنکۍ زمونږ په دې ملک کې ډېر زیات یعنې هغه ټیک ټاک ته وګورئ هغه
ټیک ټاک بد شی نه دی چې خو هغه استعمال چې کله په بد طریقه راشي ګنې نو هغې باره کې تاسو نه تپوس کوم چې یاره د دې جی دویم نمبر خبره چې دی چې هغه لکه څنګه چې تاسو سوال وکړو نو زما د ذهن مطابق چې دی هغه دا ده چې همیشه دپاره غیر چې دی نو دا د مسلمان د تباهۍ دپاره چې دی لکه دا لګیا دی کوشش او محنت کوي صحیح دی جی نو که مونږ او تاسو سوچ وکړو الحمدلله شته مسلمانان او مطلب دا دی چې دی هغه عملي زندگی به خپله کړي او دغه شانتې چې دی پوره کیدای شي د الله رب العزت د احکاماتو مطابق چې دی هغه زندگی به تیری داسې به وي خو که عمومي طور چې دی هغه مونږ او تاسو نن وګورو نو نن چې دی هغه د مسلمان نه صرف چې دی هغه نام کا مسلمان پاتې شوی دی د کردار مسلمان چې دی هغه ډیر په مشکله باندې په نظر باندې برازي چې د حال او قال او چال درې وانه چې دی دا برابري نو دا سړي رضیات کم دي نو یو چې دی هغه د يهودو او د نصاراو او د غیرو پوره کوشش او مهنت چې دی یو خدای چې د مسلمان نه د اسلام او دارنګي د دین او د ایمان او یقین دا به څنګه ختمي دې لپاره چې دی هغه متواتر لګیا دي دې لپاره کوششونه کوي مهنتونه کوي یو خبره نو دا یاد ولرئ چې د دې موبایل د غلط استعمال په وجه باندې هغه زمونږ کم ایمان چې دی او یقین چې دی او کم غیرت چې دی نو خبره دار چې هغه ته خو نقصان رسیدلی دی د دې نه مطلب دا دی لکه انکار دا چې دی کول ښه خبره نه ده یو دویم نمبر چې دی هغه د دې موبایل د غلط استعمال د وجې نه چې یاره د مثال په طور باندې یا صرف دې باندې کم نن سبا کې کم گیم چې دی پبجي گیم چې ورته وایي که نه نو زیات تر نوجوانان چې دی هغه اکثر اوقات چې دی د ورځې او د شپې هغه په دې کې لګیایي دویم نمبر دار چې یوټیوب دی یا دغه شانتي چې دی هغه فیسبوک دی یا په دې باندې چې دی هغه ګانې بجاني یا فلمونه یا دغه شانتي نور غلطي ویډیوګانې وغیره نو یو خودي زمونږه دینی نقصان چې دی انتهایی وو او دویم نمبر دنیوي نقصان هم هغه زمونږه دا کوي مثلا زما سټوډنټ دی یا دارنګې زما رور دی د چې د میډیکل لپاره داخله اغستې ده یا دغه شانتي چې دی هغه ساينس وغیره د دې لپاره او دې لګیا د سحر د 4 بجو پورې او د 3 بجو پورې هغه د پبجي گیم کې یا دارنګې د موبایل په ویډیوګانو کې چې دی لګیا دی د به خاک چې دی سحر کتاب وګوري کنه یا به مطلب دا دی لکه څنګه دی نو دا یاد ولرئ يهود او نصارا چې څنګه مونږ خپل دین ته نه پریدي نو قسم په خدای د قشاندې زما مسلمان سټوډنټ او بچي دا دنیوي ترقۍ ته چې دا هم نه پریدي کنه نو څنګه چې دی شي چې هغه دینی نقصان کړی دی نو زما قابل احترام ورونو او دارنګي خويندو څوک چې هم دا اوري نو زما چې دا یو عاجزانه درخواست دی چې بس په قدر د ضرورت د موبایل په کار دی چې استعمال وي صحیح شولا بس مطلب دا د فیسبوک ته دی باندې چې دی هغه یو دینی خبره ده یا دغه شان یو حدیث دی یا دغه شان یو بیان دی یا بل څه اهم خبره ده په کار دی چې د دین شروع اشاعتي او دومره استعمال چې دی دا د دین نه چې سبا ورځ زما دماغ چې دی بالکل کوکلا شي او د ساينس یو کتاب کولاو کما یا د میډیکل یو کتاب کولاو کما یا دغه شان یو بل کتاب کولاو کم او داغه چې دی هغه بالکل په شړنګ باندې ناراضم نو دا یاد ورای دا یو نقطه دا او زما د عاجز بنده چې دی هغه د خلینو دا تاسو واورېدا خدای دې په هوا کې مغرزوي بلکې کم از کم پکار دار چې دې تاسو انتهایی ګوره انګريز او مطلب دا چې دغه شان يهود او نصارا نن چې دې موږ داغو خوشچین ولیو بالکل په هر څه کې ساينس کې او مطلب دا ټیکنالوژي په دې کې یو چې دې هغه یو ساينسدان دی ډیر مخکې تیر شوی دی هغه داغه په حالاتو کې انګريزو داغه په حالاتو کې لیکلي دي چې 8 غنټې دا باغه په یو کرسي باندې نه د سیناسو په ټیبل باندې ځان ته به کتاب یې خو دیو او هغه په دې کې نه خوراک کو نه به کې ساک کو اته غنټې چې دا سټډي دا هغه کړی دا نو اله چې دا هغه دې حد ته رسیدلی دي نو نن چې دا هغه مسلمان الله دې معافي وکړي نه زموږ سره دین شته او نه هغه دنیا په صحیح طریقه سره شته نو بیا څه وشي بیا چې دا هغه مالداري او پیسې مې چې دا هغه ورله الله ورکړي نو خبر چې دا هغه دغه خو نه شوي سرکاري خو چې دا هغه ته پرچې چې دا د فیل دی او مطلب دا دی ونه وتی راځي چې پرایویټ داخله د لکوم نو 25 लाख او 30 लाख او 29 लाख او 32 लाख روپۍ ورکی او بیا د دنه چې اسی د نوم ډاکټر جوړ شي نو هغه بیا بیماری کمای نه بلکې سیوا کوي او زمونږ چې دی هغه سمره زمونږ مسائل دي نو هغه مسائلو کې کمې نه راځي بلکې باقي کې اضافه راځي نو د دې وجه برای کرم دا چې دی عاجزانه درخواست چې دی هغه زما د طرفه دا دی چې بای د موبایل استعمال په صحیح طریقې سره او په کار دادا
که دینی علوم حاصلو په دې کې هم ښه غیرت چې دی دا پکار دی او که دنیوي علوم چې دی دا حاصلو عصري علوم چې دی دا حاصلو زمانه ډاکټر جوړ شي زمانه پایلټ جوړ شي نو بیا په دا په کم خوب کې چې دی مونږ روان یو کومه زانګو کې زانګو نو دا بیا نه ده پکار بلکې پکار دا دی چې صحیح طریقې سره مهنت او کوشش پکار دی او الله دې وکړي چې داسې وخت راشي چې هم مسلمان د دین په اعتبار سره چې دی هم دی یو نمونه د کافر د پاره وګرځي او د دنیوي اعتبار سره هم چې دی زما ډاکټر زما مسلمان انجینیر دا چې دی د کافرو د پاره یو نمونه وګرځي ټیک دی ان شاء الله ډېره مهرباني مولانا صاحب مونږ خو بس د دې دعا نه راغلي یو چې مونږ ته لغونته دعا وکړي او سلام نه راغلی نو بهرحال ډېر ښکلې مزه یې وکړه تاسو سره ناست او مونږ ته ډېر قیمتي دا مونږ سره لغونته تاسو خبرې وکړې ډېر قیمتي خبرې وې نو بهرحال انشاءالله ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې دا دې خبرې ډېره مننه انشاءالله بیا وکړو السلام علیکم